الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وآله وبارك وسلم وصل عليه. فصل في الصلاة على الميت. دا فصل دی مړی د باندې د موس کولو بارکی، یعنی د جنازي موس کولو بارکی فصل دی. دلته چې د مصنف اوس یو څو خبرې ذکر کوي، نو دلته نه واورئ. اول به دغه ذکر کوي چې د جنازي مونځ کول څه حکم لري، فرض دی څه شی دی. دویم نمبر فرایض څه شی دی، یعنی ارکان. دو ارکان به ذکر کوي چې څلور تکبیرات او قیام دی. او دغه جنازي مونځ کول چې دی دا فرض کفایي دی، دا یو حکم دی. نو مونځ د جنازې چې دی دا فرض کفایي دی، یو هم ادا که نو ټولو غاړه خلاصیږي. خو دومره دا چې چاته خبر رسیږي او هغه دا نه ادا کوي، نو یقینا ګناهګاریږي. بهرحال بیا هغه نه بعد چې شرایط ذکر کوي، شرایط یې څه شی دي، یعنی دې دپاره څه شی شرط دی، یعنی مړي دپاره څه شی شرط دی، دا به کوم ځای کې ایښودل کېږي. نو شپږ شرایط به دلته ذکر کړي. او بیا هغه نه بعد چې دی دغه به ذکر کړي چې سنت. نو څلور شیونه بیا په دې کې سنت دي. بهرحال فرمایي چې الصلاة علیه فرض کفایت، مونځ کول په دې باندې فرض کفایي دی. مونځ کول په ده باندې فرض کفایي دی. وارکانو او ارکان د التکبیراتو، دغه تکبیرات دي، یعنی فرایض د دې تکبیرات دي، څلور تکبیرات دا فرض دي. والقیام قیام. نو حکم د ارکان څه شی شو چې یو کس دغه ادا نه که، نو بس هغه مونځ د جنازې نه صحیح کېږي. خو دغه فرض شو ښه دوه، دغه به یاد ساتئ. او شرایط څه شی دي، و شرایطها ستتون، شرایط چې دي دغه شپږ دي. اسلام المیت، یعنی مړي دپاره اسلام، یعنی دغه به مسلمان وي، مړی به څه شی وي، مسلمان به وي. و طهارته، دویم نمبر پاک به وي دا مړی، غسل به یې ورکړی وي. او بل شرط و تقدمه، مقدم به وي، مخې ته به وي. دریم شرط او بل و حضوره، او دغه مړی چې دی دا به حاضر وي، غایب به نه وي. او حضور اکثر بدنه، یا اکثر بدن د چې دی هغه حاضر وي. او نصفه، یا نیم بدنی وي، مع رأسه، خو سره د سر سره وي. یعنی نیم بدن به وي خو سره د سر سره به وي. نو دغه ورسره لازم شو چې سر به که نیم بدن اوس که شهید کړی شو په جنگ وغیره کې، نو اوس نیم بدن دی او سر دی، نو بیا صحیح دی. او دې نه علاوه که اکثر بدن نه و او سر هم نه و، نو بیا ورته دا شرط نشو. او بل شرط دا دی چې وکون المصلی علیها، وی به غیر راکب بلا عذر، یعنی دغه مونځ کوونکی چې دی دا مونځ چې کوي دا به سوار نه وي بغیر د څه عذر نه. او بل وکون المیت، وی به دغه مړی علی الارض په ځمکه باندې، دغه مړی چې وی دی په ځمکه باندې به وي. فإن کان علی دابة، او کوي دا مړی چې وي په چارپایې باندې، او علا یا وی اید الناس، لاسونو د خلکو، یعنی لاسونو باندې نیولي په لاس کې خلکو. نو لم تجوز الصلاة، نو بیا جایز نه دی مونځ علی المختار، په قول مختار سره، الا مگر صحیح کېږي من عذر، د عذر په بنا باندې. نو دلته شپږ شرایط ذکر که د مړي دپاره، چې مړی به کوم ځای کې څه شی شرط به وي مړي کې. اول شرط به دا وي چې دا به مسلمان وي، پاک به وي، او مخکې به ایښودلی شوی وي، او دغه به حاضر وي. نو که حاضر و بیا اکثر بدن پکار دی، یا نیم بدن دی خو سره د سره. او وی به دغه مونځ کوونکي دا به راکب نه وي، سور به نه وي بغیر د عذر نه. که عذر و نو بیا جایز دی. او وی به دغه مړی چې دی په ځمکه باندې، که وو په چارپایي باندې، یعنی سورو په گاڑی وغیره څه باندې، اس وغیره، یا د خلکو په لاسونو کې، نو بیا جایز نه دی په قول مختار سره
اوس دلته مخکې اوس فرمایي چې سننها اربعون. اوس سنتونه بیانوي. سنتونه یې څو دي؟ څلور دي. اول قیام الامام، ولاړه د امام. یعنی امام به کم ځای ودرېږي، یعنی مړی خو یې دی، نو اوس ودرېږي به چېرته؟ بحذاء صدر المیت، برابر د سینې د میت، نو دلته به ودرېږي. نو دغه میت که ذکرن که مذکر و کان انثی که مؤنث و، دواړو ته به دغه حکم وي، امام به ودرېږي. او بیا ورپسې والثناء بعد التکبیرة الاولى، بیا به ثنا وایي سبحانک اللهم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالى جدک وجل ثناؤک، دغه به وایي بعد التکبیرة الاولى، اول تکبیر نه بعد دغه به وایي. بیا هغه نه بعد والصلاة علی النبی صلی الله علیه وسلم، رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم باندې به درود شریف وایي بعد الثانیة، یعنی دویم تکبیر نه بعد. دویم تکبیر چې ویلې بیا به دغه درود شریف وایي. او بیا والدعاء للمیت، او بیا به دعا وکړي د پاره د مړي بعد الثالثة، دریم تکبیر نه بعد. دریم تکبیر کې به څه شی وکړي؟ دعا به وکړي. او بیا هغه نه بعد چې دی ولا یتعین له شیء، یعنی دې دپاره څه خاص دعا چې دی هغه معین شوې نه ده. و ان دعا بالماثور، او که دعا یې وکړه هغه چې منقول دعا ده، یعنی په حدیثو کې وارد دي، فهو احسن، او دا چې دی دا ډیر ښه دی. او و ابلغ، او دا مقصود ته زر رسیږي، یعنی دا ښه دعا ده، بس دغه دی ووایي، یعنی ډیر رسیدلې حق ته ده. ومنه ما حفظ عوف من دعاء النبي صلی الله علیه وسلم، او دغه نه هغه چې حفظ کړي د عوف ابن مالک رضی الله عنه، چې دا دعا د رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم ده، دا حفظ کړي ده. هغه کم دعا ده؟ اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه واكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس وأبدله دارا خيرا من داره وأهله خيرا من أهله وزوجا خيرا من زوجه وأدخله الجنة وأعذه من عذاب القبر وعذاب النار ويسلم بعد الرابعة خا. وی دغه دعا به تاسو ووایئ، هغه چې عوف ابن مالک رضی الله عنه مبارک هغه یاد کړې ده. اللهم یا الله، اللهم اغفر له، یا الله ته د بخښنه وکړي، ورحمه رحم به وکړي، وعافي واعف عنه نجات ورکړي عذاب نه، واعف عنه او د ګناهونو نه، واکرم نزله او عزت ورکړي نزله میلمستیا د دې ده، یعنی ثوابونه په آخرت کې ورکړي. ووسع فراخ کړي مدخله زیاده داخلېدو د ده ته، یعنی قبر. واغسله وینځي بالماء په اوبو سره، والثلج او واورې سره، والبرد او ګلې سره، ونقه او دې پاک کړي من الخطایا د خطاګانو نه، کما لکه څنګه چې ينقى الثوب پاکیږي جامه، ابيض سپینه جامه پاکیږي، من الدنس د خیرې نه داسې پاک کی. و ابدله او بدله ورکې دارن کور، خیرن بهتر من داره د دې کور نه، دنیا نه ښایسته کور په آخرت کې ورکې. و اهلا او اهل ورکې خیرن بهتر من اهله د اهل نه، یا تینا د اهل نه مراد هغه رحمت فرشتي دي، یا تینا مراد هغه ګاونډیان دي. و زوجن او بیبي ورکې خیرن من زوجه بهتر د دې زوج نه. و ادخله او داخل کی دلره الجنت جنت ته. واعذه او اساتی من عذاب القبر د عذاب قبر نه، و عذاب النار او د عذاب اور نه. او بیا و یسلم سلام به ګرځي بعد الرابعه پس ته څلورم نه، یعنی څلورم تکبیر نه بعد چې دی من غیر دعاء بغیر د دعا نه، دعا به بیا نه کوي فی ظاهر الروایت په ظاهر روایت کې، ډایرکټ به څه وکړي سلام به وګرځي، څلورم تکبیر چې کله وویلي. او بیا ولا يرفع یدیه لاسونه چې دی دغه به نه پورته کوي،
فی غیر تکبیر الاولی، بغیر تکبیر اولا نه. په تکبیر اولا کې خو به لاسونه پورته کوي، او دین علاوه چې دی لاسونه پورته کول نشته، لاسونه به نه پورته کوي. ولو کبر الامام، که پورته کو امام خمسن پنځم تکبیر ده، نو لم یتبع، نو هغه اتباع نشته، تابعداري نشته بس. ولکن دومره خبره ده ینتظرو سلامه، نو انتظار به کولی شي، یعنی انتظار دی وکړي سلام ده په قول مختار سره. ولا یستغفرو، او بخنه به، یعنی بخنه نشته، نه به غوښتل کیږي. ولا یستغفر لمجنون و صبی، او نه به غوښتل کیږي بخنه د پاره د مجنون او د ماشوم. یعنی دې د پاره به دا چې کوم مونږ دعا ویل دغه، یا نور دعا چې کوم مشهور دی مونږ تاسو، اللهم اغفر لحینا و میتنا و شاهدنا، دغه دعا دی د پاره نشته مجنون او د ماشوم د پاره. ویقول، او دغه به وی اللهم اجعله لنا، یا الله وګرځې دغه مونږ د پاره فرتن مخکې استولې ثواب، وجعلنا وګرځې مونږ د پاره اجرا اجرت، و ذخرا او ذخیره، وجعله لنا وګرځې مونږ د پاره شافعا شفاعت کوونکې، و مشفعا او شفاعت قبول کرده شده، یعنی دا شفاعت کوونکې وګرځې، او داسې شفاعت چې الله رب العزت مونږ او تاسې د پاره هغه شفاعت قبول کړي. دلته وګورئ، دلته خو اوس چې دا ماشوم و دې د پاره اللهم اجعله دی، او که بیا دغه ماشومه وه بیا هغې د پاره چې دی اللهم اجعلها لنا فرطا وجعلها لنا اجرا و ذخرا وجعلها لنا شافعة و مشفعه، دغه دی. اوس که غټ سړی و، غټه ښځه وه، یعنی بالغ، هغې دپاره هم دغه دعا چې ما تاسو ته ذکر که، دلته مصنف تاسو ته ذکر اللهم اغفر له وارحمه وعفو واعف عنه، دغه. او دام ویلی شي اللهم اغفر لحینا و میتنا و شاهدنا و غایبنا، دغه هم ویلی شي. ګورئ مونځ د جنازې داسې اوس طریقه شوه، تکبیر الله به وشي، الله اکبر لاسونه پورته شي، لاسونه به وتړئ. چې لاسونه مو تړل ثنا به وایي سبحانک اللهم، بیا هغه نه بعد دویم تکبیر چې کله وی امام، نو تاسو به لاسونه نه پورته کوئ، بیا لاسونه پورته کول نشته. چې بیا یې پورته که هغه نه بعد چې درود شریف دی، چې درود شریف هم ووایه دریم تکبیر کې، بیا دغه دعا ده. بیا به مړي ته کتل کیږي، مړی که غټ سړی، غټه ښځه یعنی بالغ و، ښځه و که نارینه و، نو بیا به اللهم اغفر لحینا یا دغه دعا ویل کیږي چې کم کتاب کې ذکر شو. او که دا ماشوم و، نو دې دپاره اللهم اجعله لنا، که ماشومه وه اللهم اجعلها لنا. او همدغه رنګې که دا لیونی و، نو دې دپاره هم که دا لیونی ماشوم و، نو همدغه اللهم اجعلو، که ماشومه و اللهم اجعلها. نو انشاءالله امید لرم دغه مختصر سبق باندې به تاسو پوه شوي یئ. السلام علیکم ورحمت